سلام، زه يګيټ یم، 15 کلن یم، د ترکیې ازمیر کې اوسېږم. زما نوم کريسټال دی، 12 کلنه یم او په اووم ټولګي کې یم. څه فکر کوئ حکومت مو د کورونا ویروس پر وړاندې څه ډول عمل کوي؟ فکر کوم حکومت خپل وس کوي، خو فکر کوم له دې حالت سره د چلند تر ټولو غوره لار په ځان سمولو کېږي. زموږ حکومت خورا ښه دنده ترسره کوي، خو تېره اونۍ دوی ویل رستورانتونه او چایخونې به بیا پرانیزي او فکر کوم دا یو ناسم ګام و. ته له خپلو ملګرو سره چکر ته وځې؟ نه، که دلته استوګنځي کې نه یم، ډېره کمه وځم. د ګاونډ ملګري هر وخت نه راوځي. نو زه یوازې له خپل ورور سره بایسکل چلوم، همدی را سره ملګرتیا کوي. زموږ هیواد کې یو څه توپیر لري. اوږده موده مې ملګري ونه لیدل، خو دا تېرې څو اونۍ د جمعې ورځو کې بهر وتلی شو، ځکه زه له 20 کلنۍ ښکته یم. د جمعې پر ورځو وتلی او له ملګرو سره چکر وهلی شو. له ورور سره مې کامیډي ننداره ګورم، بلکې شی بولي. اوس یې شپږم موسم دی. کله ناکله مې له مور سره په ورځنیو کارونو کې مرسته کوم، کافي ورته جوړوم. لکه چې وایو له عادي نړۍ د څه یادېږي؟ په رښتیا بهر تلل مې یادېږي. نه غواړم ډېر وخت کور پاته سم. فکر مې نه کاوه چې دا به ووایم، خو په رښتیا مې ښوونځی یادېږي، ځکه ښوونځی یو بشپړ بل ټولنیز ژوند و. کله چې مو ښوونځی وتاړه، په رښتیا خفه سوم، ځکه زه یو ډول ټولنیز نجلۍ یم. له بنديزونو لرې کولو وروسته چې کله آزاد سو او کووډ-19 ولاړ سي، غواړې څه وکړې؟ غواړم له خپلو ملګرو سره فوټبال وکړم. زه به لامبم. زه ډېر فعالیتونه کوم. په رښتیا ډېر مې یادېږي. تا سره په خبرو خوښ شوم، په رښتیا خوندورې وې. د خدای په امان.